ها سیټ شو نه سیټ شوی ها ول سیټ شي بسم الله الرحمن الرحیم راځو مایکروسافټ ورډ ته او فونټ پاراګراف تاسو شو سټایل ته راځو style are the collection of some font and color format used to design headers or titles and body text. سټایل چې دا مجموعه د ځینې فونټونو ده یا د رنګونو ده دې لپاره کارول کیږي چې تاسو خپل عنوان ته یا فرعي موضوع ته څه ورکوئ ډیزاین ورکوئ سټایل ورکوئ د دې خپل استعمال تنها ډیزاین لپاره خو موږ تاسو دا نه کارو ډیزاین خپله هم ورکولی شو مینولي خو دا ریډیمیډ سټایل وي بس تاسو سره راغلی وي لکه زه دلته کې یو موضوع لیکم لکه لیکم پښتو باره کې څه لیکمه ایکول آر ان ډي او داسې کول بند وګورئ دا به کنټرول بي داسې سیز خپل هم داسې ډیزاین کولی شو که موږ خپل ډیزاین نه غواړو ریډیمیډ ډیزاینونه نه کار واخلو نو دلته راشئ هیډینګ 1 ډیزاین ورکوئ 2 ډیزاین ورکوئ مثلا داسې یو ډیزاین ورکوئ داسې یو سټایل ورکوئ دا مختلف قسمه سټایل تاسو سره راتللی شي مختلف قسمه سره راتللی شي سټایل اوس وګورئ 5 نمبر سټایل که تاسو وکاروئ هغه شپږم خپله راشي اووم خپله راشي نه نور خپله راتللی شي څه مطلب وګورئ که چیرې تاسو سره یو عمومي موضوع وي لکه مونږ د لنګویج باره کې څه لیکو څه باره کې لنګویج دا ما سره عمومي عنوان شو که نه عمومي عنوان ته مونږ تاسو څه ورکوو هیډینګ 1 په دې کې فرعي دویم نمبر عنوان هیډینګ 2 که په دې کې بل فرعي عنوان 3 او که بیا عمومي عنوان راشي بیا هیډینګ 1 صحیح ده د دې خپل استعمال وروسته به انشاءالله دا موضوع تاسو ریفرنسز کې به تاسو ته تشریح شي هلته کې بیا د هیډینګ نه موږ تاسو کار اخلو د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ یو پلان جوړ کړئ مثلا د دې په واسطه ټیبل اف کنټینټس جوړ کړئ او داسې نور دا کله تاسو ټیکس داسې انتخاب کړئ نو نارمل خو د دې نارمل سټایل دی مطلب څه ډیزاین مه ورکوئ یو ټیکس تاسو داسې خپله ډیزاین ورکړئ داسې بولډ هم کې ایټالیک انډرلاین غواړئ چې نارمل سټایل ته بدل شي تاسو نارمل باندې داسې کلیک کړئ هغه نارمل شي نارمل لپاره شارکټ تاسو سره څه اوس تاسو یاد دی کنټرول سپیس سره به تاسو سره نارمل شي څه سره سپیس سره یا دلته کې ګورئ نو سپیس دلته کې وګورئ د دې دوه لاینونو ترمنځ سپیس فاصله شته دا یو سټایل ورکړه هغه فاصله به ختمه شي فاصله به څه شي ختمه شي دا یو د هیډینګ لپاره دی د ټایټل غټ ټایټل ستاسو عمومي ټایټل وي غواړئ هغې ته یو ډیزاین ورکړئ داسې کلیک کړئ ټایټل ډیزاین به هغې ته ورکړی شي که ستاسو ټیکس انتخاب وي که انتخاب نه وي صرف کرسر هغه ټیکس سره خوا کې ودروئ او دې ځای تاسو هغې ته سټایل کارولی شئ وګورئ داسې مختلف سب ټایټل یعنې فرعي عنوان سب ټایټل فرعي عنوان ته تاسو ډیزاین ورکوئ دا به تاسو سره فرعي عنوان شي بیا دا د سب ټایټل بل ډیزاین دی دې نه هم تاسو کار اخیستلی شئ امپسایز دا یو بل ډیزاین دی ډیزاین نومونه دي ښه دا یو بل ډیزاین دی کالرفول سټرانګ دی وي داسې لکه بولډ شانتی بولډ دی وي تاسو سره کوټډ شکل کې دی راشي لکه مطلب سینټر پوزیشن کې دې سټایل کې تاسو غواړئ دې یو سټایل کې تاسو غواړئ دې سټایل کې غواړئ ګورئ دا د دې حصې نه اخواته دا کوم چې تاسو سره سب ټایټل دی دا اصلا د پرګراف لپاره موږ سټایل ورکوو د څه لپاره پرګراف لپاره پرګراف ته دا ډیزاینونه کارولی کېږي چې کوم ته باډي ټیکس ویلی شي یا پرګراف ویلی شي نو د پرګراف لپاره تاسو د دې سټایلونه کار اخیستلی شي تاسو خپل یو سټایل هم جوړولی شئ دا هر څه به زه کلیر کړم دلته به راشم وبه لیکم کابل انټرنیشنل کنټرول ای دا ټول داسې انتخاب کوئ دلته راغلی تاسو یو کالر واخیستو دې ځای کې راغلی بولډ هم کوئ او دلته کې فار ایگزامپل زه دې ته
کمبیر یا داسې یو سټایل ورکوم دی فونټ شو تاسو خو فونټ مختلف تفصیل سره ویلې ټیکسټ افیکټ ته ولاړ شئ او دې نه دې ته مختلف قسمه ډیزاین ورکړئ وګورئ ګریډینټ واخلئ هولډر یې واخلئ یو رنګ ورکړئ دې هولډر ته دا رنګ ورکړئ داسې دا یو هولډر دی فار ایگزامپل داسې یو کالر ورته ورکړئ green let me choose it ها دا یو داسې کلوز کې دا دې طرف ته راولئ او دې داسې یو کالر وکړئ داسې بلیک کالر دې کې ستاسو سره ډیزاینونه د کوم طرف ته دی راشي لکه ماته دې ډیزاین کې ماته راکړه اوکې کې ستاسو ټیکسټ ډیزاین شو که نه تاسو یو سټایل باندې محنت خواري وکړئ غواړئ چې هغه سره سافت وي همیشه هم د مایکروسافټ ورډ کې تاسو سره موجود وي چې کله کلیک کوئ نور لیکلو ته تاسو هماغه ډیزاین ورکولی شئ سمپلی دا ټیکسټ به داسې انتخاب کړئ او بیا به دلته کې راشي دلته به کلیک وکړئ چېرته به لاړ شئ کریټ سټایل باندې به کلیک وکړئ کریټ سټایل کې تاسو خپل سټایل ته نوم ورکړئ څه ورکړئ نوم ورکړئ لکه زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل کیلسي او دې کې موډیفای باندې داسې کلیک کړئ د دې کې تاسو نور اضافي ډیزاینونه هم ورکولی شئ زه غواړم چې دغه یو ټیکسټ دی د دې نه وروسته د ورډ هر یو فایل چې زه راخلاصوم نوي فایلونو کې دا سټایل ما سره راځي نو تاسو دلته نیو ډاکومنټ بیس آن دیس ټمپلیټ واخلئ که تاسو وایئ چې نه همدغه ډاکومنټ چې زه کله سیو کوم او کله م راخلاصوم دا سټایل دی پکې وي نو دې ډاکومنټ کې خو واسې هم شته دی خو ما سره دې په نوو ډاکومنټو کې راځي څه کې دی راځي نوي ډاکومنټ کې دی راځي او اټومیټیکلی دی اپډیټ نشي مطلب دی کې د تغیرات را نشي نو دلته ټیک مارک تاسو م لګوئ او دا داسې اوکې نه وروسته دا فایل سیو کړئ ډیسکټاپ کې یو ځای کې هر ځای کې چې غواړئ سیو یې کړئ همدې نوم باندې سیو اوس که چېرته زه د سر نه ورډ پروګرام راخلاصوم او لاړ شئ تاسو سټایل ته هغه سټایل تاسو سره هلته لیکل شوی دی لکه زه دلته اوس لیکم چې فار ایگزامپل افغانستان او کنټرول ا ټول داسې سلیکټ کړئ کلیک وکړئ هماغه سټایل به تاسو دا سټایل اوس تاسو سره دایمي شو همیشنی شو دلته کې چې تر څو پورې همدغه افیس تاسو انسټال یې دا سټایل به تاسو سره وي ډیلیټوئ دا سټایل بېرته رایټ کلیک چېرته به لاړ شئ موډیفای ته به لاړ شئ موډیفای کې ها موډیفای هم تاسو ډیلیټولی شئ خو ټمپرري موقتي ډیلیټېږي زه غواړم چې دایمي پرمننټ یې ډیلیټ کړم همیشه لپاره دې نه دې لیست نه غواړم چې بیخي ختم شي کیلسي والا سټایل دې تاسو سره کله هم نه وي نو څه طریقه وکړئ دلته پسې راشئ وګورئ دلته اپلای سټایل باندې کلیک وکړئ څه باندې اپلای سټایل باندې کلیک وکړئ اپلای سټایل نه وروسته چېرته لاړ شئ د ای ته لاړ شئ دلته کلیک وکړئ او دلته کې دی ای ته راشئ دلته ګورئ داسې دا آیکن چې دی منیج سټایل دلته کلیک وکړئ او دلته امپورټ ایکسپورټ ته لاړ شئ چې کله تاسو امپورټ ایکسپورټ پیدا کړئ بیا به تاسو دا سټایل ډیلیټولی شئ دا د کرنټ لکه د دې کرنټ ډاکومنټ لپاره څه دی سیټینګ دی او دا د ورډ لپاره دایمي سیټینګ دی وګورئ ان ډاکومنټ ټو نارمل ډاکومنټ که دې نه ډیلیټ کړئ مطلب تنه همدې نه به ډیلیټ شي د دې لیست نه به تاسو سره ډیلیټ شي او که د دې هم داسې ډیلیټ کړئ یاس او بیا دلته کې راشئ کیلسي د دې هم داسې ډیلیټ کړئ یاس ټو آل کړئ کلوز یې کړئ او دې نه د ورډ پروګرام هم د کلوز کړئ او بیا سر نه داسې سټارټ کړئ هغه سټایل به نور تاسو سره نه وي موجوده سټایل تاسو سره څه شو ختم شو صحیح ده همداسې وګورئ کریټ سټایل باندې خو تاسو پوه شئ کلیر فارمټینګ باندې څه کار کلیر فارمټینګ څه کار کوي لکه زه دلته لیکم چې اکوال RND .old یو پاراګراف انټر او کنټرول ا ټول داسې انتخابوي دي نه ډیزاین ورکوي تاسو فارمټ د دې نه کلیر کړ ډیزاین تی نه کلیر کړ فارمټینګ تی نه ایستکا کلیر شو ساده شو صحیح ده صرف ډیلیشن درته کوي دا یو کمانډ دلته تاسو ویلې دلته ګوره سیم ټو سیم دلته تاسو ویلې او دلته تاسو راغله اپلای سټایل باندې خو پویدلې چې کوم سټایل تاسو ورکړی وي دا سټایل نوم د سره راشي وي دا انټنس کوډ په نوم باندې سټایل دی ری اپلای کله دا سټایل اپلای نشي هغه ځینه نو ری اپلای نه به تاسو اپلای کوئ یا مثلا نو ګورئ زه دلته کې راځم او کلیر دی دا سټایل پاکوم دوباره زه غواړم چې دې ته اوماغه سټایل چې مخته مونږ ورکړی و هغه مونږ اپلای کو خو دا شرط پکې دا دی چې تاسو به دا سټایل نوم زده وي څه په نوم باندې و کوډس په نوم باندې و که څه نوم باندې و
کوټس نو دا یو نوم دی انټنس امفسایز یا انټنس کوټ په نوم دی دا یو دی او ری اپلای کوي دوباره به د سره اپلای شي موډیفای دا کوم سټایلونه چې دلته تیار دي ګیلری کې راغلي دي ته ګیلری ویل شي دا تاسو غواړئ ایډیټینګ پکې وکړئ تغیرات راولئ نو تاسو موډیفای باندې کلیک وکړئ فار ایگزامپل نور د هر څه همداسې وي خو صرف دا رنګ یې زه دا رنګ غواړم تاسو سره چینج شو تاسو سره څه شو چینج شو موډیفیکیشن تاسو وخت فنټ کې ویلي دي فنټ سایز بولډ ایټالیک دی خو اخوا ټول داس اپشن تاسو ویلي دي هماغه تکراري اپشن دي نه تاسو ډیزاین کولی شئ یو سټایل ته ډیزاین چینجولی شئ ای باندې کلیک وکړئ دلته کې دا لیست چې کوم تاسو سره دا ګلري ده دا تاسو سره هوریزنټلي راغلی ځینې کسان خوښوي چې داسې دا لیست هر څه د موږ سره ورټیکلي راشي داسې پاس نه لاندې او دا هر یو سټایل لکه دلته چې دا سټایل داسې ښودل شوی سمپل نمونه دې ماته وښودلی شي نو شو پریویو باندې کلیک وکړئ هغه سمپل به تاسو سره راشي او که زه ډیسیبل لینک سټایل باندې کلیک وکړم دغه سټایلونه ځینې لینک لري هغه لینک دې ترې نه ختم شي څه دې ترې ختم شي لینک دې ختم شي دې کې تاسو نیو سټایل نوی سټایل اخیستلی شئ لکه دلته چې تاسو د دې ګلري چې کله تاسو سره داسې هوریزنټل راغلی د کریټ سټایل نه تاسو نوی سټایل جوړولی شئ او که دې لیست کې نوی سټایل اضافه کول غواړئ نیو سټایل باندې به کلیک وکړئ سیم خبره ده دلته کې سټایل انسپیکټر باندې کلیک وکړئ لکه دا سټایل تاسو وی چې د کوم حصو نه جوړ شوی دی انسپیکشن د سټایلینګ تاسو ته کوي هیډینګ 1 2 3 4 ډیزاین وغیره هر څه ترې نه پاکوئ دا ټول تکراري کمانډز دي صحیح ده آپشنز ته که چیرې تاسو لاړ شئ تاسو ته وایي چې سلیکټ سټایل ټو شو کوم یو سټایل درته وښیي ان یوز چې کوم استعمال شوي وي هغه راته وښیه اوکې که هماغه صرف دغه یو درته وښیي هغه لیست نور سټایلونه یې ختم کړه تاسو سره بیا آپشنز ته که چیرې زه لاړ شم نه ان یوز نه غواړم ریکامنډډ ټول غواړم صحیح ده بیا دلته کې راشئ داسې طریقه وکړه آل سټایل څومره چې موږ سره سټایلونه دلته په ګلري کې موجود وي ټول ماته وښیه نو دې لیست کې ټول تاسو ته وښودلی شي دا صرف د دې لیست ترتیب دی تنظیم دی پرګراف لیول فارمټینګ درته وښیي ونښیي فان فارمټینګ تاسو وښیي ونښیي بولټس خو تاسو دلته ویلي دي موضوع ته بولټس ویل کېږي یا بولټس تاسو ته وښودل شي ونه ښودلی شي دا د دې لیست تنظیم دی هغه کوم چې تاسو سره ورټیکلي راغلی دی داسې ورټیکل دی ولاړ لیست دا تاسو سره سټایل شو د سټایل نه وروسته بله موضوع مونږ تاسو سره د فایند فایند سرچینګ ته ویلی شي څه ته ویلی شي سرچینګ تلاش ته ویلی شي تاسو غواړئ یو څه سرچ کړئ یو څه تلاش کړئ فار ایگزامپل دلته کې زه راځم او مې لیکل چې کمپیوټر او کمپیوټر ته مې څه ډیټا واچوله دا داسې انتخاب کړئ شیپ بټن ونیسئ پاس طرف ته سلیکشن خو مې تاسو ته مخکې ښودلی و کنټرول سپیس او بیا دلته کې لاندې راشئ لیکي تاسو مثلا هارډویر نوٹ او دې ته لاندې زه غواړم چې صرف 2 پاراګرافه دې راشي خو دا 2 پاراګراف هم بې ډیزاین نه غواړم کنټرول سپیس پریس کړئ او بیا داسې انټر کړئ صحیح ده ها بیا زه غواړم چې سافټویر نوٹ سافټویر باره کې مې څه ولیکل ها دا حصې غواړم پاکې کم داسې پاک کې داسې اوس وګورئ څومره چې تاسو سره عنوانونه دي هغې ته هیډینګ ورکړئ وګورئ د هیډینګ یا اول نمبر استعمال د هیډینګ په سرچینګ کې تاسو په کارېږي چېرته سرچینګ کې تاسو ته په کارېږي وګورئ سافټویر ته هم داسې یو ډیزاین ورکړئ ډبل کلیک او هیډینګ اوس وګورئ فایند باندې داسې کلیک وکړئ یا کنټرول اف د دې شارټکټ دی د کیبورډ نه څه کنټرول اف تاسو سره براشي ما ته هیډینګونه سرچ کړه تاسو وی 3 هیډینګ ده سره دي 3 کدا هیډینګ ته تاسو سټایل ورکړی نو دلته نشو پیژندل فایند کې اول نمبر هیډینګ ته زم دویم ته دریم ته 50 څومره هیډینګ تاسو سره صحیح ده نو د هیډینګ اوله ګټه خو تاسو پوه شئ اوله فایده چې هغه به تاسو سرچینګ کې تاسو ته سہولت جوړوي پیجز مطابق زه سرچ کوم نو ما سره خو فی الحال یو پیج ته لکه تاسو سره داسې ډېرې پیجز وي ګورئ داسې لکه زه اوس غواړم چې اول نمبر پیج ته لاړ شم نو ماوس سره دا سکرول ونیسم داسې بره روان یم که نه یا دې ماوس کې دا سکرول تاوم او لږ مخته ځم نو څومره ډېر ټایم نیسي تاسو نه ټایم ډېر نیسي که نه نو
تاسو دلته راشي او دې کې د لیست ورکوډ دی کم نمبر پیج ته غواړئ لاړ شئ 15 نمبر ډایرکټ کوم هغه پیج کې به تاسو موجود دی دا چې تاسو پته ولګي چې واقعیت هم دا تاسو سره همدغه پیج ده که نه ده نو اول د دې پیج سایز لږ داسې ورکوډه کې داسې ګورئ سایز ورکوډه کې د پیج او دې پیج کې هیډر برخه کې ډبل کلیک کې یا فوټر کې او دلته کې تاسو پیج نمبر ولګوئ څه ولګوئ پیج نمبر دا تاسو پیج نمبر شو نو څه ګورئ سایز غټ کې داسې زه غواړم 14 نمبر پیج ته لاړ شم نو هیډر کې وګورئ تاسو به کومه صفحه کې موجود یاستئ او هغه 14 نمبر پیج کې به تاسو موجود یاستئ ولس به 14 نو دا د پیج سرچینګ دی ریزلټ نتیجه ماته راکوه نتیجه څه مطلب کنټرول ا او کنټرول ډبلیو دا کلوزوم کنټرول ان یو نوې ډاکومنټ را خلاصوم دلته کې یو موضوع ده مثلا موز باره کې زه څه لیکم ایکوال آر ان ډي کورسپاند او لږ زره به دا سایز تاسو غټ کړئ دلته راشئ کنټرول بي سایز یې داسې لږ غټ کړئ وګورئ کنټرول اف د کیبورډ نه پریس کړئ یا فایند باندې کلیک وکړئ فایند کې چیرته راشئ ریزلټ مطابق زه سرچینګ کوم څه مطلب دلته کې زه یو کلمه لیکم هماغه دې ماته را پیدا شي زه ورته لیکم جي اے ډبل ایل نو تاسو به څه سرچ کړئ ګیلري به تاسو سرچ کړئ سیده یو بله کلمه زه غواړم سرچ کړم یو بل حرف تاسو ته فایند شي باید پیدا شي نو زه غواړم چې کولپس ماته سرچ کوئ دا دی ریزلټ چې کله تاسو راشي وای ایزیر ټو انټر دی یو پاراګراف کې اول نمبر پیج کې او دی پاراګراف کې تاسو سره دا کلمه شته دی ریزلټ درکې نتیجه درکې درته اوس که چیرته دا معلومات داسې وي چې نور صفحو کې مې وي که نه او کنټرول وي داسې زه دا کاپي پیسټ کړم دې کې زه ورته لیکم خان څه ورته لیکم خان معلومات خو تاسو سره ډېر زیات دي خو تاسو په اول نمبر پیج کې موجود یاست کوم پیج کې اول نمبر کې او زه غواړم څه سرچ کړم خان سرچ کړم انټر کړئ خان سرچ تاسو سره تاسو وی ټو ماچ یور نیو تیم دې سنټنس کې تاسو سره راغلی دی دې سنټنس کې او شپږم نمبر پیج کې کوم نمبر پیج کې شپږم نمبر پیج کې نتیجه یې درته راباسي چې تاسو کوم ځای ته تللي یاست کوم ځای کې تاسو فایندینګ شوی دی ښه دې ته سمپل فایند ویلی شي دې ته څه ویلی شي سمپل فایند بل موږ تاسو لرو ایډوانس فایند وګورئ ایډوانس فایند کله تاسو راشئ دې فایند کې دلته داسې کلیک وکړئ ایډوانس فایند به تاسو سره راشي ایډوانس فایند کې اوله موضوع چې د سمپل فایند دی لکه زه دلته کې راځم لیکم چې خالد لیکم علی لیکم چې الیاس ز لیکم جلیل صحیح ده او داسې نور مختلفې کلمې لیکم عادل بیا لیکم چې بیا لیکم علی داسې سرچینګ ماته کوه تلاش ماته کوه څه کوه ماته سرچینګ تلاش خو اډوانس لیول ماته سرچینګ کوه فایند ورډ څه درته پیدا کړي ماته پیدا کړه علی سراته پیدا کالی اوس دغه د علی کلمات د حرف د چې په هر ځای کې راغلي وي د یو څو حروف که د کلمې مابین کې راغلي وي شروع کې راغلي وي اخر کې راغلي وي تاسو به سرچینګ کوئ تاسو به څه کوئ هغه به سرچ کې راخلي درته صحیح ده زه غواړم چې پیدا یم که راته سرچ یم که او هایلایټ یم که نو هغه کوم ځای کې چې راغلي هلته راته هایلایټ یم که هایلایټ هم شو هایلایټر دلته تاسو ویلي وو که نه کوم کالر د هایلایټر چې انتخاب وي تاسو به هغه څه کړي هایلایټ به هم کړي سرچ به هم کړي درته هایلایټ به هم کړي وپوهېدلې که نه اوس وګورئ که چیرې زه دلته کې راځم لیکم چې ایکوال آر ان ډي اوس شروع اوس بند بلکې دا یو نه ډاټ او ایل ډي اوس شروع اوس بند انټر او کنټرول سی زه داسې کنټرول وی دا پیسټ کنټرول ایچ کیبورډ نه پریس کوئ څه کنټرول ایچ د کیبورډ نه پریس کړئ تاسو سره به اډوانس فایند راشي څه به راشي در سره اډوانس فایند دلته یو کلمه ده او دا کلمه بي آر ډبلیو دا ده ماته سرچ کړه سرچ شو که نه خو یو ځای کې سرچ کړه څه یې وکړه یو ځای کې تاسو سره سرچ کوئ نه په دې ډاکومنټ کې چې څومره ځایانو کې راغلي وي مین ډاکومنټ کې ماته سرچ کړه څومره ځایانو کې چې راغلي ټول یې تاسو ته انتخاب کړه
ټول تاسو سکره سلیکټ کړه. نو تاسو خو ډیلیټ وای هغه په ځای بل کلمه راولې هر څه کوي خو پیدا کړه تاسو ته نه کرنٹ سلیکشن انتخاب شوی دي کې ماته دا کلمه پیدا کړه دومره ځای تاسو انتخاب کړی دی دلته ماته پیدا کرنٹ سلیکشن او ماګه سلیکشن ځکه تاسو ته سرچ کی دې دوه کمانډونو باندې وپوهیدلې. فایل نیکست مخته پسې ځه لاندې ځه صحیح ده. وګورئ دلته کې زه لیکم فار ایگزامپل فاکس مخته ده داسې زی یو کلمه درته پیدا کړي او مګه چې کوم ذکر راغلی هایلایټ کا ټول تاسو ته هایلایټ هایلایټر باندې خو پوهیږئ کلیر هایلایټینګ ته نه ایسته کوي مور ته پسې راشي چیرته مور ته دي کې اضافي د ریفاین کمانډونه دي. اوس وګورئ میچ کیس خبره مونږ تاسو کوو د څه خبره میچ کیس کنټرول ا دا ټول ما پاک کړل دلته مې ولیکل احمد داسې دلته مې ولیکل داسې دلته مې ولیکل علي او دلته مې ولیکل علي داسې کنټرول زد مې لیکل چې عادل او دلته مې ولیکل عادل خدا بل دې ما سره څه شي کیپټل دی نشي کیپټل او همدارنګه سمال حروف باندې تاسو سرچینګ کول غواړئ فایند د پسې راشي میچ کیس انتخاب کا زه غواړم چې ما ته د علي پیدا کی خو څنګه چې ما دلته لیکلی و ما هغه راته پیدا که نور مو پیدا کوه فایند نیکست هغه نور نشي پیدا کولی پابندي مو لګوله رولس هم دې باندې اپلای کړه د کیس مطابق راته سرچینګ کوه د څه مطابق د کیس مطابق سرچینګ کوئ راشه ها میچ کیس باندې به تاسو پوه شوي یاستئ که نه. اوس که چیرې دا ټیک مارک ایسته کوم چې کوم ځای کې مالي راغلی وي ټول تاسو سرچ کړئ هغه کلمه تاسو ته بغیر د غټ وړو حروفو په نظر نیولو کې سپیل مطابق یې درته څه کوي سرچینګ کوي سپیلنګ مطابق سرچینګ کوي. فاین هول ورډ آنلی څه مطلب ما دلته ولیکل چې لکه ما ولیکل ګارډ او دلته مې ولیکل باډي ګارډ صحیح ده که نه دلته مې ولیکل ډور مین او دلته مې ولیکل ډور بیا فاصله مین څه مې ولیکل ډور او فاصله مین یا داسې وګورئ داسې و مې لیکل علي تاسو لږ اسانه شي عادل اسماعیل صحیح شو لکه الیاس صحیح شو لکه ما ولیکل خالد وګورئ کنټرول اچ زه پریس کوم فایند ته راځم او دلته کې زه ورته لیکم چې ما ته داسې کار کوه دا د علي کلمه پیدا کوه خو په هغه ځای کې راته پیدا کړه چې کوم ځای کې تنا لیکل شوي وي که په غټو حروفو لیکل شوي که په وړو خو چې تنا لیکل شوي وي د بلې کلمې سره چې یو ځای نه وي هول ورډ مکمل کلمه ما ته پیدا کړه نو فایند یې کړه وایي دلته هغه نورو کې نه پیدا کوي درته او که ټیک مارک ایسته کوي نو تاسو سره چې کوم ځای کې راغلی وي هغه به تاسو سره وی دلته یو ځل علي راغلی بل ځل دلته کې راغلی دی نورو کې نشته دی که نه دلته آیل دی که نه دلته بل څه لیکل شوي دي نو داسې ها وپوهېدلې دې باندې چې یو کلمه مرکبه کلمه درته پیدا کړي چې بل ځای سره چا سره یو ځای وي او که جدا درته راولي جدا درته سرچینګ کړي. بل یوز ویل کارډ که زه ولیکم چې ایکول آر این ډي دا نه بلکې equal rnd ډاټ old او کنټرول اچ زه غواړم ویل کارډ زه یو کلمه ده ویل کارډ ویل کېږي سمبولونو ته د سمبول مطابق سرچینګ زه یو کلمه ده صرف داسې ده چې دوه حروف اولو باندې زه پوهېږم صحیح ده او هغې نه وروسته بیا ام راغلی بیا پي راغلی نور نه پوهېږم چې څه دي ما سره دا ماته پیدا کوه تاسو به څه پیدا کوئ جمپ به درته پیدا کوي صحیح شو که نه. بل ګورئ داسې یو کلمه ده چې د هغې شروع شوي ده په او وي باندې خو آخر کې دوه نور حرف دوه حروف نور هم لري خو زه نه پوهېږم چې دا به څه وي بس دا ماته پیدا کوه داسې اوبر به تاسو پیدا کوي. بل یو کلمه ده فار ایگزامپل وګورئ زه دلته کې لیکم افغانستان یو کلمه ده داسې AFG باندې سٹارټ شوې ده هغې نه وروسته 1 2 3 4 5 پنځه ځلې کوېشن مارک او آخري حروف چې دي AN دي دا راله پیدا کوه پنځه ځلې راغله یا مطلب نور زه نه پوهېږم
ورپسې شاته 15 نور حروف راغلي دي نو هغه کلمه تاسو سره پیدا کی صحیح ده نو کوېشن مارک مطابق تاسو سره پیدا کی څه باندې دا تاسو سره دا ویل کارډونه نور هم دلته کې شته دی د سپیشل ستراشه سپیشل تا خو ویل کارت ته به ټیک مارک الی به تاسو سره سرچ کوي که زه دلته کې دا ویل کارت ټیک مارک ونه چوم او زه ولیکم چې دوه برخې د کلمې باندې زه نور نه پوهېږم خو نوره حصه به WOWN وي یعنې براون تاسو به هغه نه پیدا کوي ځکه چې ویل کارت تاسو ټیک مارک کړی نه دی وایي ورته سرچینګ کې نور اضافه وګورئ کریکټر ان رینج منفي علامه باندې راته سرچینګ کوه څه باندې منفي علامه چې کوم ځای کې تاسو سره منفي علامه یا هایپنیشن کارولی شوي الی به درته پیدا کوي صحیح ده بل کریکټر وګورئ any character question mark دی beginning of word زه یو کلمه چې دا ګوري beginning of word هغه شروع شوی د بی باندې ماته ته پیدا کا وای براون دی څه باندې شروع شوی بی باندې شروع شوی دا دا greater than علامه یا less than علامه څه مطلب لري وګورئ دلته خاص سپیشل تاسو وګورئ زه به دلته لږ تشریح کوم به تاسو د خپل نور کولای شي beginning of word یو کلمه چې شروع شي هغه په کوم کمپیوټر په څه باندې پیژني د greater than علامه باندې پیژني دې ته less than ویل شي دې ته greater than ویل شي تاسو ریاضي کې دا ویلي وي کنه د دې مطابق ماته سرچینګ کوه زم چې یو کلمه دا یو کلمه او هغه په کیا باندې ختمه شوې ده کې خدا لیست د علامه به دی خو د ځل تراشي نو تاسو وی چې دا کوټ کلمه په کیا ختمه شوې په څه باندې کې باندې ختمه شوې نو دې مطابق دې ته ویل کارت ویل شي څه ورته ویل شي ویل کارت سرچینګ ایکسپریشن کچېری تاسو چې د کوم فرمول لګولې وي فرمولې چې تاسو غواړئ را پیدا کړئ نو موږ فلحال څه فرمول نه دی کارولې فرمول وروسته را روان دی فرمول ماته سرچ کوه فرمولې راته پیدا کوه ایکسپریشن څه ته ویل شي فرمول ته ویل شي ناٹ د ناٹ علامه زه لګوم زه یم یو کلمه چې بغیر د دې ام نه بغیر چې هر څه وي هغه ته راته پیدا کوه نو ام به درته نه لټوي لکه ګورئ زه ام کلمه ما سره جیمز کې راغلې ده خو زه به دلته کې لکه ډي ولیکم داسې ته دا ډي مه سرچ کوه د ډي خلاف هر څه چې وي هغه سرچ کوه ها ډي به زه شروع ته ورته راولم دلته دا نه پېژني ښه دا نه پېژني دا ویل کارډونه به دلته مونږ ووډ کې کار نه اخلو دا د فرمولو لپاره دي څه لپاره چې فرمول باندې تاسو سرچ کوئ چې کله تاسو یو فرمول لیکلی وي هغې باندې سرچ کوئ name occurrence همداسې @ علامه همداسې وګورئ more characters steric ولګوئ چې څه تاسو غواړئ تاسو به سرچئ نو یو حرف به دا مختزي چې کله steric ولګوئ steric مطلب یو حرف ته څه کوه پیدا کوه او مختزه راسي بیبل سنټنس ته بیبل سنټنس ټب کریکټر راته راکا کوم ځای کې که ټب استعمال شوی وي تاسو ټیب مطابق ماته سرچینګ کوه نو ټیب نشته دی که نه کوم ځای کې تاسو ټب پریس کړی اوس وګورئ راشئ دلته یو ټب ولګوئ داسې یو بل ټب دلته ټب ولګوئ او بل دلته ولګوئ د ټب مطابق ماته څه کوه سرچینګ کوه کوم ځای کې چې ټب راغلی وي هغه د ټب ساحه درته راواخلي هغه به تاسو څه کې فایند به کې را پیدا به کړي همداسې وګورئ کریټ کریکټر آی ډونټ نو واټ از دیټ کالم بریک مطابق کالم چې کوم ځای کې راغلی وي کالم به تاسو لی آوټ کوئ چېرته به وي دلته به کالم موضوع وي کالمونه تاسو راخیستي وي هغه تاسو ته سرچ کړي ګرافیک درته سرچ کړي وغیره ډېر استعمال دلته کوېشن مارک لري او سټریک لري نور استعمال نه لري ښه دې نه وروسته ساوند لایک دی څه ساوند لایک څه مطلب داسې یو څو کلمې چې یو شان غږ ولري څه ولري انګلیش کې سیم غږ ولري سیم ساوند ولري لکه زه لیکم ډک نور تاسو وایئ ډک نه چې لکه یو شان کلمه اواز ولري لکه ګورئ بل زه لیکم کټ که نه او زه لیکم چې کې ډبل ټي صحیح ده که نه نو کټ داسې هم راتللی شي سی یو ټي داسې هم راتللی شي که نه او یو بل داسې کټ هم دی چې دا ولې ماته اوس نه راخلي خلکه دا کټس دا زه غواړم د دې ټولو یو شان ساوند دی داسې
په یو ډاکومنټ کې چې کومې کلمې یو شان غږ ولري هغه راته پیدا کوه. دا خو تاسو زه اگزامپل در کوم، خو تاسو ته دا چې کله سرچینګ کوئ تاسو د پاراګراف مینز نه تاسو ته هغه راخلي، کوم ځای کې چې پاراګراف وي د هغې داخل کړي. نو ساوند لایک ان انګلیش او څه مسله رامنځته شوه، سلیکشن وکړئ، هوم ته لاړ شئ، فایند ته راشئ، ایډوانس فایند ته راشئ، فایند برخه ته راشئ، دې ځای نه دا ختم کړئ، وایل کارډ هم ختم کړئ او دلته ورته ولیکئ چې CAT دیو کې یو ولیکئ. ښه دیو کې یو ولیکئ یا د یو حصه ولیکئ. خو ساوند لایک اوس وګورئ دا ما ولیکو فایند، هغه نور پیدا کوي نه. که چیرې زه ساوند لایک ته ټیک مارک واچوم نو اوس به یو یو تاسو ته کوي چې کوم یو شان غږ ولري نو د دې غږ بل شان ته د اخر کې کیټس ویل کېږي که نه، هلته زی ساوند راځي. نو ځکه دا نشي تاسو سرچ کولی. بل دی فایند آل وډ فارم. څه مطلب وګورئ، لکه ما ولیکل چې go went what the hell is that او gone do did. صحیح ده که نه؟ be was been همداسې راځي که نه. لکه تاسو لیکئ چې یو ایریګولر ورب ووایي راته چې بې قاعده وي او درې حالته ولري. سی صحیح ده؟ سی که نه؟ بیا سا همداسې راځي سا او سین. دا راله پیدا کوه. څه کوه؟ دا راله پیدا کوه. اوس وګورئ یو فارم یې تاسو لیکئ، نور فارمټ یې به دا درته خپله پیدا کوي. Sound like English نو ټیک مارک ایسته کوي. find all word from English. ما ته د go چې نور څومره فارمونه وي هغه فارمس راته را پیدا کوه. went او gone. اوس زه لیکم do. so do نو که چېرته ولیکم does دا نشي پېژندلی. که زه ولیکم چې be was been صحیح شو که نه. سی زه لیکمه، که سپیلنګ میسټیک نه ټول به درته پیدا کړي. سا سی صحیح ده. سپیلنګ څومره فرق کوي خو فارمټ ته دا ګوري. دا څه ته ګوري؟ فارمټ مطابق سرچینګ تاسو کوي. مچ کسیده مچ کسیده مچ ډایکیټریز مچ الف حمزه مچ کنټرول کریکټر دا څه لپاره کار کوي؟ وګورئ که چیرې زه دلته کې راشم څه پښتو لیکل وکړم یا عربیک لیکل تاسو لیکئ، داسې یو کلمه لیکئ او هغې ته زیر و زبر ورکوئ داسې که نه. افغان صحیح ده؟ داسې دا زیر و زبر مطابق سرچینګ تاسو ته وکړي. دې ته قصیده ویلی شي یا الف لام حمزه. د دې مطابق ماته سرچینګ کوه، د دې مطابق سرچینګ کوه. دلته کې راشئ زه ورته دا لیکم وګورئ ښه دا یو او دلته ټیک مارک واچوئ ټول ته. فایند یې که پیدا یې نه کوي. الف لام حمزه مش کثیر I don't know چې دې کې کومې وکړي سرچئ. خو دا د تجوید لپاره وي، تجوید حروفو باندې تاسو سرچ کړئ. لکه یو عربیک بوک وي که نه، هغه عربیک بوک کې کلمات تاسو د تجوید مطابق پیدا کوئ سرچ کړئ. I don't know دلته دا نه پېژني ځکه دا لیکل پښتو دي ښه عربیک نه دي. عربیک لپاره خپله ژبه تاسو دلته کې ژبه به تاسو پښتو ته چینج کړئ بیا به لیکل وکړئ. ساري عربي ته به چینج کړئ بیا به لیکل وکړئ. د هغې مطابق به تاسو سرچینګ کوئ. دا خاص استعمال نه لري. مچ پریفکس مچ سفکس څه مطلب؟ ما دلته ولیکل چې اډیټ صحیح ده. بیا مې ولیکل چې ایډي صحیح ده. بیا مې ولیکل چې ورکډ صحیح ده. بیا مې ولیکل چې ادریس صحیح ده. ومې لیکل چې ایډورډ نوم دی. ها وګورئ سفکس پریفکس مطابق مختاری روستاری مطابق تاسو سرچینګ وکړئ. کنټرول ایټ د کیبورډ نه پریس کړئ او فایند ته پسې راشئ. اول پریفکس سرچ وه کوم یو ایډي والا
دا ایډي راته سرچ وا خو د پریفکس مطابق راته سرچ وا چې کوم ځکه مخ ته راغلی وي صحیح شو کنه لکه دلته به زه راځم لیکم چې عدالت کنټرول اچ اوس راته سرچ کا څه انتخاب دی پریفکس صحیح شو سفکس مطابق راته سرچینګ کوا نو سفکس مون کم سفکس لرو ایډي خو نه دی کنه ایډي دی نو ایډي مطابق سرچینګ کړه صحیح ده چې کوم ځای کې ورسته راغلی دلته کې ایډي راغلی خو مخکې راغلی ده هغه درته سرچینګ کې روانه اخیستله هغه تاسو سرچینګ کې روانه ځکه موږ ورته چې سفکس سرچ وا اګنور پنکچویشن کریکټر اګنور واټ سپیس دا د کمپاوند ورډز لپاره وي یا د کمپاوند نونز لپاره وي compound nouns compounds nouns څنګه وي compound door man بیا ځینې کسان door man داسې دي صحیح ده کنه body guard ice cream body داسې ځینې کسان لیکي فاصله مابین کې ورکوي کله داسې مو لیکل شي آیس کریم کنا داسي آیس کریم دا به داسې اصلا نو لیکل شي دلته به څه ورګي آی سی ای اوکې خو دې کې سپیس پکې ضروري وي او دا پاک اوس وګورئ واچ man kana WATCH man WATCH man WATCH man صحیح شو اوس وګورئ کنټرول اچ راځو زه د اګنور پنکچویشن کریکټر زه لیکم دلته سلیکم علیکم تنار ډور فایند سرچ کما ته دلته راغلی صحیح ده کچېری داسې طریقه وکما چې اوس دې نه ټیک مارک ایسته کما اوم دغه ډوټ زه به سرچ وما صحیح ده نه زه هم چې پنکچویشن هر څه سره راواخلم ته ښه دا بلې کلمې ته وګورئ ښه دا باډي ته وګورئ زه ورته صرف لیکم باډي او اګنور واټ سپیس کوم ځای کې که خالیګاه راغلی وي او که کوم ځای کې چا پنکچویشن دغه ته پنکچویشن ویل کېږي علامه ګذاري دا منفي علامه چې مابین کې راغله د پنکچویشن ویل کېږي پنکچویشن او علامه ګذاري مطابق ماته سرچینګ کوه که چېرته خالیګاه په هغې مابین کې راغلی وي داسې لکه جدا جدا دا کلمې لیکل شوي دا باډیګارډ دلته داسې جدا لیکل شوی دلته هم جدا لیکل شوی هغه خالي ساحې نه بغیر هم راخله او هغې سره هم راخله صحیح ده کله کله تاسو کمپاوند ورډ سرچوئ تاسو نه سرچېږي لکه زه لیکم باډیګارډ یو ځای مې ولیکل داسې که نه یو ځای اوس یې سرچوه وایي زه دا نه پېژنم خو دلته کې تاسو ټیک مارک واچوئ the hell is that پاس لاړ شئ پسې باډیګارډ او پنکچویشن والا راته پیدا کړه ښه مونږ غلط لیکلی باډي GUARD اوس سرچ کا صحیح شو اول اساس پنکچویشن والا سرچ کې چې د کوم مابین کې پنکچویشن علامه گذاری شوی زه وایم خیر که مابین کې خالیګاه راغلی ورډ سپیس راغلی وي هغه هم راته سرچوه وایي دا دی او دا دی او که ټیک مارک نه وي دا کلمې به تاسو سرچ کړي نه شي سرچولی سنګل چې کلمې سرچوي خو مسله پکې نه کمپاوند شي بیا سرچینګ نه کوي بیا دوه قسمه تاسو سرچینګ کولی شي یو چې کوم پنکچویشن شوی وي او بل چې کوم خالی ځای راغلی وي هغه سپیس راغلی وي هغه سپیس مطابق ماته سرچوه وپوهېدلی ښه دا مونږ تاسو سره ایډوانس پوینټ شو نو ایډوانس پوینټس کې نور څه نشته ریپلیس ګو ټو دې باندې به انشاءالله بیا تاسو ته کار وشي